غالبا حضرت شیخ صاحب رحمه الله حدیث نقل کړی دی. پیغمبر علیه السلام فرمای داسې زمانه به زما پر امت باندې راسي چې عمر به 80 کاله وي لمونځ به نه وي زده. زما د امت چې کوم سپین ږیري دي مشران دي عمر به 80 کاله وي د الله رسول فرمایي لمونځ به نه وي زده. او دا خبره خو څه پټه خبره نه ده، ناولده خبره خو ما نه کړې عاجزانو، او دا 1000% رښتیا ده. دا سپین ږیرو څه پوښتنه وکړه، یو خو به بیخي وخت لګولی په هغه وخت کې به څه زده کړي که نه دی تا ته وایي و یاره په زور یې نه سم ویلی نور زه دا بس الحمدلله لمونځ کومه په یوه الحمدلله کې 10 غلطۍ کوي. ستاسو په دې خبره سر خلاص دی عزیزانو. حافظ فضل صاحب نور الله مرقده زموږ استاذ عظیم شخص او صحیح ورته ویل مولوي صاحب ته د بډیاڅانو صفتونه نه کوې، ما د بډیاڅانو کې د هغه یو سړی ستا نور صفتونه مه غواړي، یو شی نشته. نو ده فرمایلی چې سړی وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص خدای ستا عبادت کو او خاص لتا مدد غواړو. ایاک نعبد شد ورکوې، او که سړی وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین، حافظ صاحب فرمایلی والمعنا دا د خدای ستا د ور عبادت کوم، ستا د ور څه زه مدد غواړم. دا 1000% سړی کافر. ایاک نعبد و ایاک نستعین، دا به نه وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد ایاک نعبد دا معنا ده چې خاص خدای ستا عبادت کوم، او ایاک نعبد دا معنا ده چې خدای ستا د ور عبادت زه کوم. بقول حافظ فضل صاحب نور الله مرقده، الله د جنت الفردوس نصیب کړي. دا رقم نه یوه مسله نه دي، دوې نه دي، لس نه دي عزیزانو، پای والله کمان نیږي. او بیا پښتانه دي شرمیږي نه یوه زه لمونځ زده کوم، ولې زما لمونځ غلط دی؟ بس چې مور و پلار سره یې زده کړي دي بس ټیک دی. نو ستا مور و پلار ګونګیان وو، تا چې زده کړي دي ټیک سلو. اولنۍ خبره دا واورئ عزیزانو، د الله رسول فرمایي ما ته په لمانځه کې ویشیاران خلک نږدې درېږي، ما ته په لمانځه کې ویشیاران خلک نږدې درېږي. ابوبکر صدیق ولاړو، عمر فاروق ولاړو، حضرت عثمان ولاړو، معاذ بن جبل به ولاړو. ولې؟ ولې که زه په لمانځه کې خطا سوم دوی ما ته بیا فتح راکولی شي، او که تا زما شاته وروره د خدای بیچارهګان ولاړ دي ولاکه په دا خبر دی چې د نفلو د فرضو فرق شته، دی د امام شاته ځغلې کوشش کوي. هلکه کوشش مه کوه، سبا پر ملا باندې یو ټکه چې داسې بیا به تا سترګې رډې نیولې څه ضرورت یې دی چې اول صف له رزغلې، ولې ته د ملا شا له رزغلې خامخا مه کوه. د الله رسول فرمایي ویشاران خلک ما ته نږدې دروي. دا به زه ورته ته ووایم چې په دې کوم سړی ویشار دی هغه مخته راځي، چې نه دی ویشار دا معنا په مسلو پوهېږي، چې نه پوهېږي هغه نږدې مه راځي. او بل اهمه مسله دا درته وایم عاجزان چې د لمانځه ډېر خیال وساتئ. والله چې د الله رسول فرمایي د چا لمونځ برابر سو د قیامت په ورځ نور عمل یې برابر دی، د چا لمونځ فاسد سو نور عمل به هم فاسد دی، هغه به خراب وي. دا زه په دې وجه وایم عزیزانو، کله کله زه په جومات کې ناوخته راسم یا څنګه بیا زه په دویم صف دریم څلرم کې ودرېږم. موږ خو سم دم لکه ډریوران ورور خپل جلا سیټ مې دی د هوا دپاره د رڼا دپاره هر څه زموږ په خپل لاس کې دي. ډریور چې بیا شا سیټ کې ناست دی ته هېڅ خوند نه ورکوي، هغه څنګه تنګ دی، دا څنګه شی نه معلومېږي. زموږ هم د هغه مثال دی چې په ورسته خلک ولاړ، څوک په صف کې مخته ولاړ دي، څوک شاته ولاړ دي، د هر چا د پلار خوښه ده که خوښه وله پر ځای درېږي که نه وه خوښه وه هغه خواته درېږي. دا منافقت دی، منافقت. د الله رسول پر داسې خلکو لعنت ویلی دی. ته د لمانځه خیال نه ساتې، نه ساتې، د دې د هغه معنا ده چې الله ستا ملاقات دی خاص کیسه نه لري.